بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ واوسئ. اوس په نوي درس پیل کوو. البته نوی درس موږ د تشابه د دوو مثلثونو د تشابه حالتونه دي چې موږ لومړنی حالت دلته بیانوو چې څه وخت دوه مثلث متشابه دي. البته په دې حالت کې چې دوه زاویې یا درې زاویې سره مساوي دي ته متشابه دي. دوه یو حالت دا ده. مخکې له دې چې موږ په دې درس شروع وکړو، راځو یو سوال د مخکینی درس چې په دغه هم کار کوو او بیا راځو د درس ته شروع کوو. په مخکینی درس کې ویلو د ای بی سی ډي په زوزنقه کې ای اف مساوي داسې یوه زوزنقه ده. البته په دې شکل زوزنقه خو موږ هغه چارجوني ته وایو چې دوی ځلې سره موازي او دوی ځلې غیر موازي وي. دغه زوزنقه ده دا ای بی سی ډي. البته دلته یو خط راغلی ای اف، دغه ای اف ده. دلته راکړي چې دغه اوږدوالی 6 ده. دا دواړه موازي دي که نه، ځکه چې راکړي دي چې ای بي موازي له ای اف سره او له بلې خوا ای یو پر اووه د ای ډي ده. بي سي شپږ یې درکړي. تاسو به څه کوئ؟ دلته به پیدا کوئ چې بي اف څو ده او اف سی څو ده. موږ ته راکړي یوه زوزنقه ده چې دغه دواړه خط ای بي موازي له ای اف سره ده. له بلې خوا موږ ته بي سي راکړی 6 و بي اف موږ په کار لرو. کوم شی په کار لرو؟ بي اف او اف سی. موږ پوهېږو چې وخت چې دغه دواړه خطونه سره دا خط له دې خط له دې خط سره موازي ده. ځکه زوزنقه هغه چارجلي ته وایي چې دوه ځلې سره دا له دې سره موازي ده، دا چې له دې سره موازي ده او دا له دې سره پس درې واړه خطونه سره موازي دي. کولی شو قضیه د تالس نوشته کړو، یعنې ای پر ای ډي مساوي بي اف پر اف سی. اوس موږ دلته لرو چې ای ډي ته که موږ اکس وایو، ای څو کېږي؟ یو پر اووه د اکس کېږي. دلته موږ کولی شو چې نوشته کړو، دا رابطه نوشته کړو، قیمتونه یې نوشته کړو. ای څو ده؟ یو پر اووه د اکس. ای ډي څو ده؟ اکس. بي اف پر اف سی. اکس له اکس سره خلاص. بي اف سی مساوي کېږي یو پر اووه. موږ دلته هغه لرو چې یو قیمت لرو چې بي اف او اف سی مجموعه یې لرو چې 6 ده. دلته خاصه د تناسب نه استفاده کېږي. نوشته کولی شي بي اف جمع اف سی پر اف سی. دا پلو دا کار وکړه او پلو ما یو جمع اووه پر اووه دا کار کولی شي. بي اف جمع اف سی، بي اف جمع اف سی کېږي 6. دا کېږي 6 پر اف سی، دا کېږي 8 پر اووه. له دې ځایه اف سی موږ پیدا کولی شو. نوشته کړو چې 8 ضرب د 6 تقسیم پر 8 په دې شکل، یعنی 6 ضرب د 8 تقسیم پر 8. اف سی پیدا شو. دا کېږي 3 2 6 4 2 8 21 پر 4. اف سی موږ پیدا کړو چې 21 پر 4 کېږي. اوس بي اف څنګه پیدا کوو؟ بي اف دغه ځای کې به بي اف پیدا کړو. بي اف مساوي کېږي بي اف مساوي کېږي 6 منفي اف سی، یعنی 6 اف سی څو ده؟ 21 پر
څلورو ده اف سی. ښه دا کېږي بي اف مساوي کېږي څلور زره شپږو څلېرویشت منفي یوویشت دا کېږي څلور درې پر څلورو. ښه موږ دلته دې سوال کې چای درلودل یوازې زنقم درلوده دغه یو خط و چې له دې یو ځلې سره یې موازي و خو له دې بلې سره یې موازي ده. بل بعضې قیمتونه مو درلوده دغه یې شپږ راکړي وو. موږ ته یې ویلي وو چې تاسې دغه بي اف پیدا کوئ و اف سی پیدا کوئ دا دواړه قیمتونه پیدا کوئ. دلته قضیه د فیصا تالس نه موږ داسې استفاده کوو چې دغه اوږدوالی تقسیم دی ده دغه مساوات موږ نوشته کولی سو بي اف تقسیم دی اف سی او دا اطراف باندې دا یو دې ته هم اکس ویلې ای ډي ته هم موږ اکس ویلې ای ای یو پر و اکس کار آسانه است یو پر اکس دی ای یو پر و اکس و پر اکس نوشته که دلته نوشته که بی اف و اف سی یو پر و سه اوس موږ بی اف و اف سی دواړه نه لرو ولې مجموعه یې لرو. په دې خاطر له دغه قانون استفاده کړو قانون د خاصیت تناسب نه استفاده کړو بی اف جمع اف سی تقسیم په اف سی یو جمع و اته پر و کېږي هغه بی اف و اف سی شپږ کېږي شپږ اف سی اته به هغه کېږي اووه زره د شپږو تقسیم په اتو هغه درې دوه شپږ څلور دوه اته یوویشت په څلورو کېږي. دلته موږ اف سی لاسته راوړ بی اف څه پیدا کوو بی اف څه پیدا کوو له بی سی نه چې شپږ دي منفي بی اف تفریقوو چې یوویشت منفي اف سی تفریقوو ډېر وبښئ له بی سی نه اف سی چای لاسته راوړو بی اف څه لاسته راوړو اف سی تفریقوو له دې قیمته اف سی تفریقوو اف سی موږ درکړه یوویشت په څلورو شپږ منفي یوویشت پر څلورو. ښه دا د مخکې درس و چې په دې موږ کار وکړو څو سوال هم حل کړه. البته اوس راځو نوي درس ته. دلته په عبارت کې ویلي دي چې آیا کولی شئ د احمد او د ونې د سوري له مخې د ونې ارتفاع پیدا کړئ. دلته موږ ګورو چې وخت چې څومره یو تعمیر جګیږي سوری هم زیاتیږي. تعمیر وړکی وي سوری هم وړکی ده. یعنې په دې معنی چې دې له رویه هم موږ دا کار کولی سو چې یو تناسب هم تشکیلولی سو چې له هغې لارې کار کولی سو او کولی سو چې دغه تعمیر او ونه او احمد دغه د شا وړانګې یا د لمر وړانګې چې په دوه باندې لګېږي دوه متشابه مثلثونه تشکیلوي چې البته له دغه تشابهونه هم موږ دا لاسته راوړلی سو یا په دې شکل هم موږ لاسته راوړلی سو فرضاً که ولرو چې د احمد قد موږ ولرو فرضاً یو اویا سانتی قد ده سوری ده فرضاً 2 متره د احمد د قد یا د لوړوالي ارتفاع 180 سوری یې څو ورکوي سوری یعنې 2 متره مازدیګر ده یا وخته چې سوری زیات ده. ښه که چیرې تعمیر سوری فرضاً 10 متره وي خپله ارتفاع څو ده اکس یعنې چې څومره ارتفاع زیاتیږي سوری هم زیاتیږي. 2 متره سوری 180 سانتی قد ورکوي 10 متره سوری څو سانتی قد ورکوي چې دا یو تناسب ده دا کولی شو چې 2x 10 ضرب 180 ونیسو دلته x مساوي کړي 15 ضرب 180 البته 15 یا 15 ښه دلته به البته موږ یو بل شکل هم ولرو چې دغه 1 سانتی به نه نیسو دا به تقسیم په سلو کړو دغونه متره به یې کړو صحیح دا به متري که نه یعنې د احمد قد دا یو
و متره 1.7 متره سوری 2 متره ده یا که سوری لاس متره د ونې ارتفاع څو ده اکس دغونه ارتفاع دومره سوری ورکوي دغونه سوری څومره ارتفاع ورکوي د احمد ارتفاع 1.7 متره ده سوری 2 متره ده اندازه سوی که ونه لاس متره سوری ولري ارتفاع د ونې څه ده اکس دلته کېږي 2 اکسه 1.7 ضرب لاسو او دلته اکس کېږي 1.7 ضرب 15 درس 15 او 15 اته اشاریه څو ورکوي اته دلته موږ ګورو 1.7 ضرب د لاسو دا ډېر وبښئ دغه کېږي څه غلط کړی نه وي دا کېږي 2 اکسه دا کېږي 18 صحیح اکس مساوي کېږي 18 تقسیم پر 2 دا 1 2 2 اته 2 14 15 2 لاس اته نیم متره ارتفاع ورکوي خیر دا شاید داسې ونه پیدا نشي چې اته نیم متره ارتفاعي خو ولې دلته کیدای شي سوال در راغی پکې دغونه هدف دا ده چې یعنې داسې مسایل موږ کولی شو چې د یو ډېر لوړ تعمیر ارتفاع موږ پیدا کړو له سوري نه یې پیدا کړو دغسې یو شی اخلو د ده اندازه اخلو فرضاً 1 متر یو لرګی ده د ده سوری اندازه کوو دغونه ارتفاع د لرګي دغونه سوری ورکوي دغونه سوری د تعمیر څونه ارتفاع څونه قد ورکوي اکس دغه تناسب تشکیلوو دلته کولی شو د یو جګ تعمیر چې نه موږ سره دلته کوم آله د اندازهګیرنې سره تعمیر ته وخیزو دا اندازه کړو یعنې کولی شو له سوري نه پیدا کړو چې دلته یو سوال راغلی ښه مخکې له دې چې موږ دا ووایو دوه مثلثه یو حالت دا ده چې یو مثلث له بل مثلث سره متشابه دي چې 2 زاویې یا 3 زاویې سره مساوي یو حالت د دې ده که 2 زاویې یا 3 زاویې مساوي دا دواړه مثلثونه چی دي متشابه دي طور مثال دلته یو مثال ورکړی چې په دغه شکل کې په مخامخ شکل کړی ثبوت کړی مثال ده په مخامخ شکل کې ثبوت کړی چې چاوي ان ام پی متشابه له ډي ای اف سره دا دواړه مثلثونه چای دي متشابه دي شکل راکړی په دې شکل دا زاویه قائمه ده دا زاویه هم قائمه ام دا ده ان دا ده پی دا ده ای دا پی ښه وای دا ثبوت که چې دا دواړه مثلثونه متشابه دي دغه علامه د تشابه ده ښه موږ وویلی چې که چېرې 2 زاویې د 2 مثلثو سره مساوي دا دواړه چی دي متشابه د دغه مثلث یوه یعنې زاویه د ای مساوي زاویه د ان سره چې دواړه نوي نوي دي که نه موږ به د متقابل براز زاویو په هکله ویلي وو چې 2 متقابل براز زاویې سره مساوي دي یعنې دغه زاویه له دې زاویې سره متقابل براز که دې ته یو وایي دې ته 2 زاویه د یوه مساوي زاویه د 2 سره په 2 مثلثو کې چې 2 زاویې سره مساوي دواړه متشابه دي یعنې کولی شي یو څو برابره د بل دست زاویې مساوي دي تنه اضلاع متناسب دي ولې دغه 2 حالتونه اول حالت کې ویل که 2 زاویې سره مساوي دواړه متشابه دي 2 زاویې مساوي دي دا زاویه له دې زاویې سره دا یو مثلث ده دا بل مثلث ده دا په اساس متقابل براز دا قائمه درکړي دا متشابه دي فرضاً ښه دلته البته په تمریناتو کې هم نور سوالونه هم راغلي چې دا باید تاسې کارخانګي وه د نننی درس هم دلته پای ته ورسېده په مخ هم ښه بیا به بله ورځ بل درس وایو درس خلاص و تاسې په کارخانګي کار کوئ